په قلم کې می طاقت نو مجبور شو او سې نو لا جواب د مذکور شو نو د صحیح پزې می ویني د زړه ورکړي او یو دردناک غوند کې حال تیرا حضور شو نو اسواږي یو بادشاہ د زمانه او د خدای کارو چې په سخت مرز رنځور شو نو حکیمان یې د علاج د پاره راغلل او په کوشش ورته معلوم د شاه قصور شو یو حکیم ورته ویل چې مهربانا او د انسان د وینې سکل تعالی ضرور شو نو یو ماشوم د لسو کالو چې پیدا شي او لس دړی لسیر وزن باندې پور شو یا شرط داد چې هلک زوی د مالی وي او پیسې ورکړي په دولت یې پلار معمور شو نو دهغه وینه کته اوس کې صاحبانو او امیدو کا چې مر زمانه دور شو یا د بادشاہ په عقیده کې کمزوري وا او دای خوخ کړل هیر تپا غفور شو نو دا سرنګي ډنډورې خار کې وکړه او بادشاہ قام په خپل خور جوړ دی باتور شو یا په مالی پس وارنټ ده پولیس ګرځي او په مالی باندې ملک تنگ لکت نور شو یا مالی وای خدای سګنا میکړي او د هیبتنا یا د زړه پر هر نابور شو یا د بادشاہ سپایانو ویل مالی وورا او زمون زړه په ګرځېدو باندې چور چور شو نو ستا بچوړې د بادشاہ درنز دوا دې پیسې واخلا وینس کی دای دستور شو یا مالی ویل دولت مال پکار دې او کمی زوی په سر د دار لکه منصور شو نو طالب جان چې د پلار درد په زوی نوینو او د ګلې نه خو بهر عزیز تر بر شو پلار چې د زوی غوخو تکینی اورونه بخوا مخوا د یو بل غوخي خورينا اورور چې ضرور په مرګ رضا شي سبب یار د یار نسګل کوینا یار چې د یار د سر قصاب شي اشنا به خود ډاکي پلار غرزوینا اشنا اشنا سترګې ناشنا کړې د خدای رضا د قسمت بزماونه پزړګي کې می درشت په قلار نه ده او پر دې غم را ټول ویلا اوسګار نه ده یا خوب خندا په بي غوري سر کې ده شنو او بي غوري د غم شریکو روزګار نه ده یا د مالی د بي درد قصه ووري او د خپل زوی د سر سودا کې حصار نه ده یا پلار لاړ لاس نیولې را بهر کو او نو د پلار د خو خفګانې د پلار نه ده یا هلک وای ما به مرګ له پلار ورنکی او په دې وخت کې جایز مال انکار نه ده نو کجڑا او کم کمزور به معلوم شما او چغوال د مردانا او قرار نه ده یا هلک یو خواب الخواګوري چا خلاص نکو او بیل خدای هیڅوک مددگار نه ده یا لند دا چې د بادشاہ دربار ته بوتلو دې ما شوم ته قصاب د دربار نه ده
بادشاہ ویل نوکرانو اوس یې بند کئ او بیا به ګورو لا خوش په د سحار نه دی نو خدای د خیر کې طالب جان د غم شپه د نو او ظلم کېږي په ماشوم ګنهګار نه دی ماشوم د ځان صدا سوایي او نن شپه د سبا برنا حق مرما سپوږمۍ ګوارا باندې وکا ګناهګار نه یم بې ګناه به شهید شمه یا د غم شپه ورو تېرېږي خدای د خیر کې او د سبا رڼا خورېږي خدای د خیر کړي یا ماشوم وایي اوس به ټول واړه راپاسې نو مور او پلار به تزارېږي خدای د خیر کړي او زما نشته د هېڅوک چې ناز پې وکما او زوی په پلار او مور قدرېږي خدای د خیر کړي نو سوي سوي اسویلې خولې نه خېږي رڼې اوښکې یې ورېږي خدای د خیر کړي یا دنګو غرونو له دنمر تجلې راغلې او سنجام به ظاهرېږي خدای د خیر کړي نو بادشاه غونډې علاقې ته خبر وکړ او ټول راځي چې څوک خبرېږي خدای د خیر کړي یا خپل قاضیان او وزیران یې کړل را جمع نو او یو سړی نه حصارېږي خدای د خیر کړي نو بادشاه وویل مشرانو زه رنځوري یما او رنځ مې ورځ په ورځ ډېرېږي خدای د خیر کړي یا دا ماشوم چې کړم حلال وینه یې اوس کما او رنځ مې حلقه لارېږي خدای د خیر کړي نو دریا قاضیانو حق د خدای ته پټ کړ او وزیران هم تیاریږي خدای د خیر کړي یا ورته وایي صاحب بالکل مناسب دي او چې بادشاه مو بیماریږي خدای د خیر کړي نو دا یو څه چې داسې نور دي هم حلال کړي او ملک پتا باندې خوارېږي خدای د خیر کړي یا طالب جان ریاکار د خدای دشمن دی او په محشر کې بګیریږي خدای د خیر کړي نو طالب جان ریاکار د خدای دشمن دی نو او په محشر کې بګیریږي خدای د خیر کړي ریاکارونه وهم مخو سرداسي او چاته واړم ډک د اوښکو بسور داسي یا د وړې خولې چغزي د عرش د پاسه نو او غټ غوږونه پې کاڼه وي اکثر داسي او د رنګین زمانې سرکش قفس کړمه او د سینې نه جوړ شوی مجمر داسي یا خد چې د خدای دا عادت نه دی نو ان قاضي نه وزیر شته په در داسي یا د بادشاه طبیعت سم په خوشحالۍ شو او چې قاضي او وزیر ورک خبر داسي نو هغه دم یې ماشوم راوست میدان ته او لاس کې ونیو د قهر خنجر داسې هلک شینده د خندا اسمان ته ګوري او ښکته ځمکې ته یې ونک نظر داسې نو بادشاه وویل ماشوم راته وایه نو او ستا دماغو کې څنګه راغی چکر داسې یا زه دې وجنم د جړا په ځای خندا کړې
او پورته ګوري زړه کې نکړي خطر داسي نو ماشوم ویل چې تپوس دې رانه وکړ او زب حال کم در بیان سراسر داسي بادشاہی خو مجازی حقیقی نائی او پا مخلوق دی پریوتل اثر داسی نو دا قاضیان و وزیران لتا یریگی او خطا شویت دا عدل گدر داسی یا زما مرگ پا کم اصول تا لجائز دے او تا د ځان سره سوچو کا ګرداسي او چې کوم وخت کې حقيقي بادشاہ ته پیشنو او بیا په ګوته پټې دې نشین مرداسي یا خان د مزکه چې په حشر کې شرمېږي او حلتن لګي او غروب الغرداسي او چې دې زمکه تپخ کتا نظر نکوما او د مخلوقانا دی امر ورداسی یا پا دیزمک زما حصو پیدا نشو او گل منزل گیت زما پر هر داسی نو بل چی پورتا دا اسمان پا طرف گورما او یو پالون کے پکشت زور ورداسی یا امیدوار یم قائم دا درا سرو کی او کز خطا دے و درول لخکر داسی یا مگر یو سوال در تکوم تی قبول کنو او دا دنیا خورمانی دا دفتر داسی یا پس لمرگ چی می مخپلار تو نخے او د هیچا سره کړي نه دی په درداسي او نور بس وایم زه اوس می حلال کنو او چې ظالم شي خود کوي معتبر داسي بادشاہ ځان سره سوچو کو عجیب ده او چې زما د لاس کېږي ضرور داسي یا بی گناه چې دا خسته ماشوم حلال کما او زب هم گیر شم پا ورځ د محشر داسي یو کفل بزان سه یو سم یا بنوي او کمر بند راستلی نشي عسکر داسي نو بادشاہ ویل زما شوم ما آزاد کړی نو خدای دې تل لري تا ګل د صد برداسي او د بادشاہ په عقیده کې کمزوري وا امتحان بپکو مقدر داسي ما شو مخلص شو بادشاہ جوړ شو د مرزنو او دا په دواړو کو فضل اکبر داسي یا طالب جان پاک اللہ مشکل آسان دے او پا مضبوط عقیدہ کا باور داسی نو طالب جان پاک اللہ مشکل آسان دے نو او پا مضبوط عقیدہ کا باور داسی